الله الخبير العليم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره د ګمرک مسؤلینو کتنه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر د پراختیا لپاره د 15 میلیون ډالرو قرارداد. او د امریکا سناتور برني سینجرز د اسرائیلو رژیم ته د امریکا د پوځي مرستو د لیږلو د بندولو غوښتنه کړې ده. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د زمري 9مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د هیواد د ګمرکونو مسؤلینو د اسلامي امارت له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره وکتل. یاده کتنه کې چې د مالی وزیر مولا محمد ناصر اخوند په شتون کې ترسره سوه د ګمرکي عوایدو زیاتوالي په چارو کې د روڼتیا د کاري وخت او سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو په تړاو پکې خبرې وسوې. ورته مهال د اسلامي امارت رئیس الوزرا له هیوادوالو په ځانګړې توګه سوداګرو سره په غوره چلند ټینګار وکړ. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر د پراختیا تړون لاسلیک سو. د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس ویلي دا تړون د یاد وزارت د اوسپنې پټلۍ د مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ترکمنستان هیواد دمیرول ګورلوشیک سهامي شرکت د رئیس سردار قربانوف ترمنځ لاسلیک سو. په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورټي شبکې د همغږي کولو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا د انتقالاتو د زیاتوالي او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه هم یوه هوکړه لاسلیک سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې تهران د تېرې میاشتې جنګ له کبله د اوښتو زیانونو د تاوان غوښتنه کوي. عراقچي ټینګار کړی چې امریکا باید د مذاکراتو په جریان کې د دې برید د څرنګوالي په تړاو د سپیناوي ترڅنګ د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. نوموړي ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي استیو ویټکوف د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې، مګر د ایران حکومت د باور فضا رامنځته کېدو له دې جملې د نوي برید د مخنیوي لپاره مالي تاوان او ضمانت ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې تر څو چې ټرمپ د یورانیومو غني کولو د بشپړ بندېدو غوښتونکی وي هیڅ ډول هوکړه ممکنه نه ده. او په پای کې امریکایي سناتور برني سینجرز د امریکا له حکومت غوښتي چې اسرائیلي رژیم ته د دغه هیواد د نظامي مرستو لیږد بند کړي. دغه امریکایي سناتور ویلي چې غزه کې د جګړې 80% لګښتونه د امریکا د مالیه ورکوونکو لخوا تمویلیږي. د برني سینجرز په وینا له اسرائیلي رژیم سره د امریکا نظامي مرستې د دې هیواد د بهرنیو مرستو او د وسلو صادراتو د کنټرول قانون ښکاره نقض دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.